د دې جینۍ د نه واده کولو په وجه باندې 19 کسانو ته چې دی نو پانسي میلاو شوله جي. ډېره سبق آموزه واقعه ده، مکمل یې راسره وګورئ چې دې جینۍ ولې واده نه کولو او دې جینۍ په وجه باندې 19 کسانو ته ولې پانسي میلاو شو. نو مکمل حقیقت در سره شریک کومه او په هغه ملک کې چې و نو پانسي مکمل طور باندې بنده وه، خو د دې جینۍ په وجه باندې په هغه ملک کې پانسي چې ده نو بېرته سټارټ شو. ملګرو دا جینۍ چې ده نو د دې نوم دی خیال عرب نوم یې دی، خیال عرب، او دا د عمان سره تعلق ساتي، دا په عمان کې وه ملګرو. د هغه نه پس چې دې مور او پلار چې دی نو هغه وفات شوي او دې مور او پلار چې دی نو هغه به یې لوښي جوړول، داسې د لاسو کار به یې کولو. نو دې هم د خپلې مور او د پلار چې دی نو هغه پیشۍ راټینګه کړه او د لاسو کار به یې کولو، په لاسو باندې به یې څه لوښي جوړول. د هغه نه پس چې دی ملګرو نو دې به چې و نو په یو ځای کې ناسته وه، هلته به یې لوښي جوړولو. نو دا ډېره زیاته ښایسته وه که نه. خلکو به ورته ویل چې ته زموږ سره واده وکړه، خو دې جینۍ چې دی نو بلکل به انکار کاوه چې زه واده نه کومه. خپل له مور او پلار چې کومه پیشه وه نو هغه یې راټینګه کړې وه. د هغه نه پس چې دی ملګرو نو دې ته ایوارډ هم میلاو شوی او د ښایستهتوب په وجه باندې، او دا ډېره زیاته اخلاقي وه او دوی به خپل کار سره کار ساتو، د چا په کار کې به یې کار نه ساتو، بلکل به خپله زندګي تېروله دې جینۍ. د هغه نه پس چې ده که نه یو مالدار کس پسې راغی که نه او دې ته جینۍ پسې راغی او دې جینۍ خوا ته کېناستو. دې جینۍ ته یې ویل چې ته زما سره واده وکړه، خو دې جینۍ ورته مکمل انکار وکړو چې زه ستا سره واده نه کومه، بلکل ستا سره واده نه کومه. د هغه نه پس دې ورته وویل که نه چې ته راځه زما په کمپنۍ کې کار کوه او ته چې ده نو دا کار مه کوه، څوک به ته نقصان در ورسوي. خو دې ته انکار وکړو چې زما د مور او پلار او چې دا پیشه ده نو دا پیشه به زه مخکې کومه او زه په دې کې کار کوم، زه په دې کې خوشحاله یم. ملګرو دا یوه ورځ چې و نو دا کور وه او کور ناسته وه. د هغه نه پس چې کومه پیشه وه کم ځای چې په دې کې چې لوښي جوړول، څه څیز چې جوړاوه. د هغه نه پس دا په هغه ځای کې ناسته ده. 19 کسان چې دي نو د شپې پسې ورغللو او د هغه نه پس چې 19 کسان پسې ورغلل نو دې جینۍ چې ده نو اغوا یې کړه. دا جینۍ چېرته ویوړله چې دا یې ویوړله مکمل طور باندې دې جینۍ سره زنا وکړله او دا جینۍ مکمل طور باندې ختمه کړه. بیا حکومت ته پته ولګېده د عمان، نو هغه ولګېدل که نه او دا جینۍ هم را پیدا کړه او دا 19 کسانو ته چې ده نو په هغه ټیم کې پانسي میلاو شو، ځکه چې دغلته ملک کې چې و نو پانسي مکمل طور باندې بنده وه او دې جینۍ ته زیاتی وشو. دا ډېره ښایسته وه، ډېره اخلاقي وه. نو د هغه پس چې دی نو دې د وجې نه چې دی نو دې 19 کسانو ته چې دی نو پانسي په هغه ټیم کې میلاو شوه او هغه ملک کې چې نو پانسي بېرته شروع شوله، ځکه چې په هغه ملک کې پانسي مکمل طور باندې بنده وه جي. دې ویډیو کې ډېر زیات عبرت زموږ لپاره هم دی جي چې خپل کار سره همیشه کار ساتل وي، ځکه چې دا جینۍ چې ده نو دې واده نه کولو. د هغه نه پس چې ده نو دې سره یو زیاتی وشو جي. د ویډیو په باره کې تاسو څه وایئ ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ یار. زما خو دا جینۍ ډېره زیاته خوښه شوې ځکه چې ډېره عجیبه کار یې کاوه، د خپل مور و پلار هغه کومه پیشه چې و نو هغه یې راټینګه کړې وه جي. ویډیو ضرور وګورئ، د نورو ملګرو سره یې هم شریک